د مقاومت جبهې له خوځښتونو د مخنیوي لپاره د پنجشیر له سپین ږیرو سره د طالبانو د ناستې دوام. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په اف جی پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. د تازه او مهم خبرونو لپاره سره اف جی پلس چینل سبسکرایب کړئ. پنجشیر کې ځایي سرچینې وایي چې د طالبانو او د پنجشیر ولایت د قومي مشرانو ترمنځ ناسته دویمې ورځې ته وغځېده. سرچینې سه شنبه د چنګاښ پر 9 له 8 ورځپاڼې سره په خبرو کې د دغه خبرو اترو موخه په پنجشیر کې د مقاومت جبهې ځواکونو له خوځښتونو مخنیوی بولي. د سرچینو په وینا دغه خبرې اترې له پرون راهیسې د طالبانو د کورنیو چارو او دفاع وزارت د استازو او د پنجشیر د یو شمېر قومي مشرانو په شتون کې دغه ډلې د والي په دفتر کې دوام لري. د سرچینو په خبرو له مخې په دې هوکړې سره ښایي طالبان خپل ځواکونه له کلي، له جوماتونو، ښوونځیو او د ملکیانو له کورونو وباسي. سرچینې جوتوي چې دغه کار به په دې شرط وشي چې خلک ژمنه وکړي په خپلو کلیو کې د مقاومت جبهې ځواکونو ته لار ورنه کړي. دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.